बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी द क्लास 12 बायोलॉजी दा बदी की नवे टॉपिक थे कोऑर्डिनेशन बारे की दे खो कोऑर्डिनेशन बारे की मां लेक्चर अपलोड कले दे मुंग शुरू को स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन जी कम नर्वस कोऑर्डिनेशन की जिसम के ने बाय की कम स्टेप्स ची दी ने आ शामिल ली कोऑर्डिनेशन मंगा दे वायु जो मंगा द जिसम आजा यो कार कई यो बल सर यो कार कई नागे त मंगा वायु कोऑर्डिनेशन خو چې کله په دې کوارډینیشن کې زمونږه دماغ او سپاینل کارډ شامل شي نو چې کله دماغ او سپاینل کارډ په دې کوارډینیشن کې شامل شي هغې ته بیا مونږ وایو نروس کوارډینیشن نو نروس کوارډینیشن کانسیسټ اف سپیشلایزډ سیل کارډ نیورونز نو نروس کوارډینیشن چې د کومې خلیو نه د کم سیلونو نه د وجې نه کېږي نو په هغې کې خاص کم سیلونه چې انوالو وي نو هغې ته ویلی کېږي نیورونز ځکه چې ارګنز دي د ارګنز چې دی زموږ سره سیل نه جوړي خو نروس کوارډینیشن کې چې کوم ارګنز انوالو وي نو هغه کې سپیشل سیل دي چې هغې ته مونږ وایو نیوران اوس پکې دا خبره چې نیورون ډیټیکټ اینډ ریسیو سټیمولای فرام سنسري ارګنز سنسري ارګن چې دي پنځه دي زموږ پوزه زموږ ژبه زموږ غوږونه زموږ سترګې او زموږ سکین نو په دې سنسري ارګن باندې مونږ د بهر دنیا سره د ماحول سره مونږ ټچ یو نو په دې پنځو سنسري ارګنز باندې موږ مختلف قسم څیزونه چې دی محسوسو نو دا نیوران دا کار کوي چې دغه سنسري نیوران کم سنسري ارګن چې دي د هغې دې ته موږ بل نوم چې دی ریسپټر ورته وایو د دې سنسري ارګن او د دې ریسپټر د وجې چې کومه تبدیلي موږ بهر د ماحول نه موږ اخلو نو نیوران دا چل کوي چې دغه تبدیلي بهر د ماحول نه چې دی ایکسپټ کوي دا ډیټیکټ کوي دا اخلي بل دا کار کوي چې ډیټرمن د موډ اف ریسپانس اف لیوینګ ارګانیزم چې تبدیلی د بهر نه راله د سنسري ارګن په ذریعه نیوران ولګېدو د سنسري ارګن نه د تبدیلی واغسته نو بیا به د هغې مطابق چې دی ریسپانس شو کوي نو دا د نیوران کار دی بل دا چل کوي چې کمانډ اینډ اپروپریټ ریسپانس ټو انذر ارګن چې د یو ارګن نه د تبدیلی واغسته نو هغه ارګن ته بیا دا وایي چې تو دا تبدیلی په دې طریقه باندې ختمه کړه نو نیوران درې کارونه شو د بهر ماحول نه د سنسري ارګن په ذریعه باندې تبدیلی اخلي بیا د هغې مطابق چې د ایکشن شو کوي او هغې ارګن ته وایي چې تو په دې طریقه باندې د تبدیلی چې د ختمه کړه نو دا د نیوران درې کارونه شو اوس پکې دا خبره ده چې نروس کوارډینیشن ان هایر انیملز کانسیسټ اف د فالوینګ سټیپس کم هایر انیملز چې دي کم مطلب دا دی چې ملټي سیلولر ارګانیزم دي په هغې چې کله نروس کوارډینیشن کېږي چې په کومې کې برین او سپاینل کارډ موجود دي چې کوم هایر انیملز دي نو په هغې کې نروس کوارډینیشن چې دی په کومه طریقه کېږي نو په دې کې درې سټیپونه دي اولنی سټیپ په دې مونږ وایو چې ریسپشن اف سټیمولس مونږ وایو تبدیلي ته د بهر ماحول نه د جسم له څه تبدیلي راشي نو دې ته مونږ وایو سټیمولس ریسپشن وایي د سټیمولس قبلول د تبدیلي قبلول دا څوک قبلوي those parts of the body that receive stimuli from internal and external environment are called receptor or transducer نو د جسم هغه حصې چې هغه زموږ د جسم د اندروني ماحول نه زموږ د جسم د بهرني ماحول نه څه تبدیلي اخلي نو هغې ارګنز ته هغه حصو ته مونږ ریسپټر ورته وایو یا ورته مونږ وایو ټرانسډیوسر د جسم هغه حصې چې هغه تبدیلي قبلوي د بهر ماحول نه د جسم دننه ماحول نه نو هغه حصو ته مونږ وایو ریسپټر او یا ورته مونږ وایو ټرانسډیوسر هدایت ساتئ ریسپټر ته مونږ دویمې نوم وایو ټرانسډیوسر receptor may be complete organ or a cell the information is then transmitted to CNS central nervous system دا ریسپټر چې دی دا زموږ سره یو ارګن هم کېدی شي لکه زموږ سترګې زموږ غوږونه زموږ ژبه زموږ سکین دا چې دی صرف یو سیل هم کېدی شي لکه ریسپټر دی مطلب دا شو ریسپټر زموږ سره په دوه شکلونو کې په جسم کې موجود دی یو زموږ سره د ارګن په شکل موجود دی او بل زموږ سره د یوې خلیې په شکل موجود دی خو چې کله د ریسپټر دا تبدیلي واخلي د سټیمولای واخلي دا ډایرکټ چېرته وړي دا وړي CNS ته سینټرل نروس سیسټم ورته وایو دا چې دی ډایرکټ هغې ته ویسي نو ریسپشن اف سټیمولس چې و نو دا د نروس کوارډینیشن اولنی سټیپ و په هایر انیملز کې اوس دویمې سټیپ دی پروسیسینګ انالیسیس اف انفارمیشن ریسپټر دا چلو کو چې د بهر نه یو سټیمولس واغستو یو تبدیلي واغسته د سینټرل نروس سیسټم ته یې وړه
نو سنټرل نروس سیستم چې دی اوس دغه انفارمیشن چې کوم د ریسپټر په ذریعه باندې راغلي دي نو د هغې انالیسس کوي د هغې تجزیه کوي چې دا معلومات څنګه راغلي دي بیا د هغې مطابق چې دی ایکشن شو کوي. The collected information is further processed and analyzed for an appropriate response by a special type of neurons called associative or intermediate neuron. نو زموږ سره نیوران موجود دی سنټرل نروس سیستم کوم سیل چې دی هغې ته نیوران وایي. نو نیوران یو قسم دی چې هغې ته اسوسیټیو یا ورته انټرمیډیټ نیوران وایي. د اسوسیټیو نیوران دویمې نوم دی انټرمیډیټ نیوران. نو اسوسیټیو نیوران یا انټرمیډیټ نیوران دا چل وکړي چې کوم انفارمیشن راغلی نو دوی دا چل وکړي چې دا د هغې انالیسس وکړي. انالیسس داسې وکړي چې آیا د بهر نه چې د کومه تبدیلي راغله د دنني ماحول نه یا د بهرني ماحول نه نو دا کم قسمه ده. آیا د دې خلاف ایکشن چې دی موږ په وري شو کړو که نه د هارمون په شکل موږ شو کړو او که نه د بلډ په ذریعه چې دی موږ یو څیز سیکریټ کړو دا موږ څنګه وکړو. نو اسوسیټیو نیوران او انټرمیډیټ نیوران چې دی نو دا پکې رول دی. بیا د نروس کوارډینیشن درېیمې سټپ دی ریسپانس ټو سټیمولس. اول یې واغستو بیا انالیسس وکړو اوس د هغې داسې ریسپانس وکړئ نو دا درېیمې سټپ دی. Those parts of the body which produce an appropriate response are called effectors. د جسم هغه حصې چې هغه دغه سټیمولس له دغه تبدیلي له څه جواب ورکوي دغه تبدیلي ختموي چې زموږ جسم په آرام شي نو هغه حصو ته ویلی کېږي افیکټرز. افیکټرز ته دوه قسمه کېدای شي یا زموږ مسلز دي یا زموږ ګلینډز دي. نو مسل چې دی هغه موږ د مومنټ لپاره استعمالو او ګلینډ په ثابت جسم کې شل قسمه ګلینډ دي چې هغه زموږ د جسم پټې مسلې چې دي هغه ختموي. لکه پیچوټري ګلینډ چې دی هغه زموږ د جسم ډېرې مسلې چې دي هغه اسانوي. مسلز چې دی مومنټ کوي یو څیز ګرم دی موږ په هغې باندې لاس کېښودو نو مسل دا کله چې دا پروسس وشي دا 3 سټیپونه وشي نو موږ د مسل په ذریعه باندې د خپل لاس چې دی موږ راکاږو نو دا کار چې وکړو دا مسل وکړو. نو په دې کې 3 سټیپونه چې اول به ډیټیټ کوي بیا به انفارمیشن سنټرل نروس سیستم ته لیږي او بیا به دا سنټرل نروس سیستم دا فیصله کوي چې موږ کوم قسم ریسپانس چې دی موږ شو کړو. نو دا به هایر انیملز کې د نروس کوارډینیشن چې دی نه هغه 3 سټیپونه دي. زه امید کوم دې به تاسو پوه شوي یئ. دا تاسو په کلاس 10 کې ویلي دي دا ډېر زیات اسان دي. په دې کې د ډېر زیات ایکسپلین کولو ډېر څه دغه نشته ځکه چې دا اسان دي. کلاس 10 کې په کلاس 8 کې تاسو بار بار ویلي ریفلیکس ایکشن چې تاسو ویلي دا بالکل آخري څه ده. په دې پوه شوي خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. خپل کمنټ کې ماته ضرور ووایئ. میلاو شو د بل سیکنډ لیکچر سره. تھینک یو ډېر مننه.